د کهانۍ شروعات د یو فیملی نه کیږي. دی د کرسمس چوټۍ نه په تایلینډ کې مناوول غواړي. په دې فیملی کې ډاکټر ماریا او د دې خاوند هنري او د دې دواړو درې بچي. د دې نومونه لیوکس، تامس او سایمني. دلته موږ وینو چې د جاز د کوزیدو په وخت کې ماریا ډیره زیاته یریږي. د دې وجې نه لیوکس د دې مذاق اړوي. لږ وخت پس دا ټول خاندان د تایلینډ یو ډیره ښایسته جزیرې ته ورسي. دا ځای ډیر ښایسته وي. د جزیرې مخې ته د دوی د اوسېدو ځای. په سبا له هنري خپل درې واړو بچو له د کرسمس تحفې راوړي. دا درې واړه چې خپل تحفې ویني نو ډیر زیات خوشاله شي. د دې نه پس دا ټول د سمندر غاړې ته لوبې کوي. دی په اوبو کې هم ولامبي. هنري هم د دې درې واړو بچو سره ډیر خوشاله وي. دغه شان په خوشحالۍ باندې دلته 2 ورځې تیرې شي. په درېمه ورځ باندې دی ډیر خوشاله وي. خو ماریا ځان نه ناستی او کتاب لولي. د تیزې هوا په وجه باندې د ماریا د کتاب نه یو پیج ولويږي او لري په شیشه باندې ولګي. ماریا چې څنګه په دې پیج پسې د شیشې خواته ورشي نو دې ته اچانک د سیلاب احساس وشي. په هوا کې مرغان هم ګډوډ الوزي. دا چې ویني نو دا پوه شي چې ضرور څه خطر ده. د دې نه مخکې چې دا څه ووایي د سمندر یو غټ لیر راواوړي او ونې بوټي هم د ځان سره روان کی. دا یو سیلابي. هنري د خپل دواړو ماشومانو سره خو بل طرف ته ماریا او لیوکس ځان لزان لای. دی ټول د دې سیلاب په چپه کې راشي. لږ وخت پس موږ وینو چې ماریا یوه ونه نیولي. په دې کې دا د لیوکس आवाज واوري کم چې په سیلاب کې روان شوی. ماریا هم د خپل بچی د بچ کولو دپاره بغیر څه د سوچه د سیلاب چپې ته ورشي. په دغه ټیم کې دا د یوې ونې سره ولګي او ډیره زخمی شي. خو دا همت ونه بیلي. دا د یوې تختې په مدد سره د خپل زوی د نیولې کوشش کوي. خو د اوبو تیزې چپې د یو ځای نه کي. په دې کې یوه بله تیزه چپه راشي. ماریا په څه ناڅه طریقه باندې د دې تیزې چپې نه بچ شي. خو لیوکس دا چپه د ځان سره ویسي. بل طرف ته موږ وینو چې د سیلاب یوه بله چپه د لیوکس طرف ته روانه وي. دا چپه په دې لیوکس باندې راشي نو په اوبو کې چې کوم شیزونه رواني دا د دې سره وجنګیږي. په دې باندې دا ډیر زخمی شي. خو بیا هم دا په څه ناڅه طریقه باندې ځان بچ کی او د یوې خمبې سره ودرېږي. نو دې ته ماریا هم د ملبې سره په اوبو کې ښکاره شي. نو دا فورا د خپلې مور خواته ورشي او غاړه ورکي. د دې نه پس دی دواړه د یوې ونې په مدد سره مخې ته ځي. لږ وخت پس دیو منګه په یو پټي کې وینو چې دلته اوبه کمي. په دې کې لیوکس د خپلې مور خپه ویني. دا ډیره زیاته زخمی شوي او د دې نه ډیره زیاته وینه روانه. خو خیر دی په مزه مزه د یو داسې ځای ته ورسي په کوم ځای کې چې د سیلاب اوبه کمي. په دې ټیم کې لیوکس د یو ماشوم اواز واوري. دا د ماشوم د بچ کولو دپاره روان شي. خو ماریا یې منې کي ولې چې دی خپل خاوند او 2 بچي د مخکې نه بیللي دي. د دې وجې نه دا لیوکس د تلو نه منې کي. خو دا د دې خبره نه مني او ورشي او دا ماشوم بچ کی او په شای راواخلي. د دې نه پس لیوکس دا ماشوم ونې ته وخیږي او بیا خپله مور هم ونې ته د خیجولو کوشش کوي. ولې چې دیو به لاندې څوک د مدد دپاره وینیني. د دې وجې نه دی ونې ته خیږي. خو د ماریا د زخمی خپې د وجې نه دا ونې ته نشي ختی. خو لیوکس یې مدد وکي او په څه ناڅه طریقه باندې دا ونې ته وخیږي. دی درې واړه د ریسکیو ټیم د راتللي انتظار کوي. لږ وخت پس د دې کلي خلک راشي کم چې ژوندي انسانان ګوري. نو دی په ونه کې لیوکس ویني. دی درې واړه د ځان سره بوزي. خو د ماریا زخم ډیر زیات سیوایي. د دې وجې نه د کلي خلک دا هسپتال ته وړي. لیوکس هم د دې سره یي. په لاره کې لیوکس ډیر خلک په سړک باندې ویني. دا هغه خلک دي کوم چې د سیلاب نه بچ شوي. خو د دیو حالت ډیر زیات خراب وي. خو په څه ناڅه طریقه باندې ماریا هسپتال ته ورسي. خو دې سیلاب دومره تباهي کړي چې هسپتال کې ډیره زیاته ګڼئ. هر طرف ته زخمی کس پروتي. دلته د ماریا حالت نور هم خراب شي. دا رپیږي. د دې وجې نه خپل زوی ته یو قسم له ګولۍ وښیي. وایي دا راله وګوره. ولې چې دا هم یو ډاکټر ی. لیوکس چې د خپلې مور درد ویني نو دغه دوايي کتل شروع کی. خو په دې کې دلته یو ډاکټر راشي او ماریا ته انجکشن ولګي. د دې مرهم پټۍ هم وکي. د دې نه پسې د باقي مریضانو سره سملی. خو اوس هم د ماریا طبیعت مکمل نه ښه شوی او په دې باندې الټې ولګي. د سیلاب په وجه باندې د دې خېټې ته د اوبو سره سره ګندګي هم تلي. د دې وجې نه په دې الټې ولګي. دلته موږ یو سړی وینو چې د خپل خاندان د کتلې دپاره هسپتال ته راغلی. دا د خپلو خلکو نومونه اخلي او د هغې د کتلې کوشش کوي. ماریا چې دا سړی ویني نو خپل زوی ته وایي چې د دې سړي مدد وکړه. لیوکس د دې خواته راشي او دغه تصویر ویني. دلته لیوکس ته دا احساس وشي چې ټول خلک د یو بل نه ورک شوي دي. د دې وجې نه دا فیصله وکړي چې دا به د ټولو خلکو مدد کوي. دا دلته په هسپتال کې د هر مریض خواله ورځي او د دې نومونه او د دې پته په یوه پاڼه باندې ولیکي. دلته لیوکس یو الک ویني کوم چې خپله فیملی ګوري. خو دا هغه
ماشومي د کم تصویر چې لیوکس لیدلی لیوکس ول غاړه ورکی او ډیر زیات خوشاله لیوکس په منډه باندې د هلک خپل پلار ته ورسی پلار او زوی یو بل غاړه ورکی نو لیوکس ته هم خپل پلار یاد شي د دې نه پس دا هغه واټ ته ورشي په کوم ځای کې چې د دې موري خو د دې مور چې په کم بیډ باندې پرته وه د هغې په ځای اوس یوه بله ښځه پرته دا چې ویني نو لیوکس پریشانه شي او په ژړا شي یوه نرس لیوکس په ژړا ویني نو د دې خواله راشي او د دې نه تپوس وکړي چې دا ولې ژاړي لیوکس ورته د خپلې مور په باره کې ووایي کومه چې لاول دلته پرته وه خو اوس نشته د دې نه پس یو نرس بل واټ ته بوزي په کوم ځای کې چې ډېر ماشومان دا ټول هغه ماشومان د چا مور او پلار چې ورک شوي دي نرس د لیوکس نه تپوس وکړي چې تا ته د خپل یو رشته دار د نوم پته ده دا ورته وایي چې او خو د هغو نمبر یې راته نه دي یادې د دې نه پس دغه نرس د دې په کپړو باندې یو سټیکر ولګوي او د دې ځینه لاړه شي په دې باندې یو نمبر دلته د هر یو ماشوم په کپړو باندې دغه شان سټیکر لیوکس ډیر زیات پریشانه شي ولې چې د دې دا خیالي چې د دې مور اوس په دې دنیا کې نشته د دې وجې نه دا جاړي بل طرف ته مونږ هغه ځای وینو دلته د لیوکس پلار هنري اوس هم ژوندی دا لیوکس ته اوازونه کوي او ګوري خو دې ته څوک هم نه ښکاري په دې کې دلته ریسکیو ټیم هم راشي دیو د دې ځینه خلک بچ کوي او یو محفوظ ځای ته وړي خو هنري نځي ولې چې دا خپله فیملی ګوري دا د جزیرې هغه کمرې ته ورشي په کوم ځای کې چې دا پروت و دلته دې ته خپل دواړه ماشومان میلاو شي نو دا هنري د ریسکیو ټیم سره یو محفوظ ځای ته ولیږي او په خپله دلته ایسار شي او د خپلې ښځې او د بل بچي د قتلې فیصله وکړي او د دیو قتل شروع کړي د ډېرې قتلې نه پس دې ته خپله ښځه او خپل بچی میلاو نشي نو په دې کې شپه هم ولګي هنري په سړک باندې رواني نو د دې مخې ته یو ګاډی ودرېږي په دې کې چې کم خلک ناسي دا چې هنري په زخمی حالت کې ویني د دې وجې نه دا یو هیلپ کیمپ ته ویسي دلته دا د کال نوم یو کس سره میلاو شي د دې ټول خاندان ورک شوی دا هنري ته وایي چې زما ټول خاندان دغه سمندر غاړې ته تلي او د دې نه بعد ما ته میلاو نشو نو هنري هم ورته د خپلې ښځې او د زوی په باره کې ووایي د کال سره یو پون هم وي نو هنري په دې باندې خپل پلار ته پون وکړي او هر څه ورته ووایي هنري ورته په ژړا کې وایي چې دا به خپل دوو بچو سره کور ته درځي بل طرف ته موږ لیوکس وینو چې د دې خواله یوه نرس د سامان سره راشي د دې نه تپوس کوي چې دا سامان خو به د دې د مور نه وي نو دا ورته وایي چې نه د دې نه پس دا یوې کمرې ته بوزي دلته د دې مور ماریا پرته د دې حالت ډیر زیات خراب لیوکس ته ووایي چې ستا مور ته د اپریشن ضرورت و د دې وجې نه موږ د هغه ځای نه دلته راوستې خو چا د دې ریپورټس بدل کړي وو د دې وجې نه موږ تا ته څه نه ویلي اوس دې ته د اپریشن ضرورت دی د دې نه پس به کیدی شي چې دا ټیک شي بل طرف ته موږ هنري او کال وینو کوم چې خپل فیملیز ګوري دی دواړه په نمبر هر یو هسپتال او هر د ریسکیو ټیم خواته ورشي خو دیو ته دغه میلاو نشي نو په دې کې هنري هغه هسپتال ته راورسي په کوم ځای کې چې د دې ښځه او زوی دي ماریا خپل زوی ته وایي چې لاړ شه او زما دپاره اوبه راوړه نو لیوکس پرده راکاږي او بره منزل ته په اوبو پسې لاړ شي په دې کې هنري هم دلته راشي خو دی دواړه یو بل وینیني د دې نه پس هنري هغه ځای ته ورشي په کوم ځای کې چې ماریا پرته خو دا د پردې نه شاته د دې وجې نه وینیني هنري په دې سوچ باندې د دې ځای نه وځي چې دلته هم نشته خو د تلو په ټیم کې لیوکس ویني دا په منډه د خپل پلار خواته ځي خو چې دا وګوري نو هغه په ګڼه کې ورک شوی لږ وخت پس ریسکیو ټیم دلته ډیر ماشومان راوړي کم چې دیو بچ کړي دي خو په دې ماشومانو کې تامس او سایمن د لیوکس دواړه رونه هم وي نو لیوکس یې ویني خو دی دواړه رونه یو ځل بیا په یو بل ګاډي کې کینی او هنري هم په یو بل ګاډي کې کینی یعنی پوره خاندان په دې یو ځای کې خو یو بل ویني په دې کې لیوکس خپل پلار ته په تیزه باندې چغې شروع کړي نو دا دواړه رونې اواز واوري دی دواړه په منډه د ګاډي نه راکوشي او د خپل رور خواته راشي په دې کې هنري هم دلته راشي دا چې خپل درې واړه ماشومان ویني نو ډیر زیات خوشاله شي بل طرف ته کال دغه ګاډي والا ته وایي چې د دې ځای نه ځه ولې چې هنري دوباره نه راځي د دې نه پس هنري د خپلې ښځې ماریا خواته هم ورشي ماریا ورته وایي چې کیدی شي چې زه به مړه شمه خو هنري ورله همت ورکوي د دې نه پس ماریا د اپریشن دپاره دننه کي په دې واټ کې یوه بله ښځه هم وي د کمې چې اوس اپریشن شوی دی ماریا ته دا ښځه وایي چې ما خپل ټول طاقت بچ کلی دی د دې دپاره چې زه په اخیره ځل خپل خاندان لیدل غواړم د دې نه پس د ماریا اپریشن شروع شي لږ وخت پس هنري خپل زوی لیوکس ته وایي چې ستا مور اوس بالکل ښه ده او سبا به دی خپل کور ته هم ځي په سبا له باندې هنري د خپلې فیملی سره رواني او یو جاز ته وخیږي دلته لیوکس خپلې مور خوا
خواته ورشي او ورته وایي چې کوم ماشوم دی د کهانۍ په شروعات کې بچکلی و هغه ته هم خپل خاندان میلاو شو. ماریا چې دا واوري نو لیوکس ته وایي چې زه په تا باندې فخر کوم. په دې ځای باندې زموږ کهاني ختمیږي. کو ویډیو مو خوښه شوې نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ.